د الاعراف مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان اومه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده 206 آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 150 آیات څخه اورئ. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. له هغې خوا موسی له غوسې او اندېښنې ډک خپل قوم ته ستون شو. له راتلو سره سم هغه وویل تاسې له ما وروسته ډېره ناوړه قایم مقامي وکړه. ایا ستاسې دومره صبر رانغی چې د خپل رب د حکم انتظار مو کړی وای او تختې یې وغورځولې او د خپل ورور هارون د سر ویښتان یې ونیول خپلې خواته یې راښکود. هارون وویل ای زما د مور زویه دې خلکو پر ما فشار راوړ او نږدې و چې زه یې وژلی وای نو دښمنان په ما مه خوشحاله کوه او له دې ظالمې ډلې سره ما مه یوځای کوه. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. بیا موسی علیه السلام وویل ای رب ما او زما ورور ته بخښنه وکړه او موږ په خپل رحمت کې داخل کړه ته تر ټولو لوی رحیم یې. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. په جواب کې وویل شول چې کوم خلکو چې خوسکی معبود نیولی هغوی به ارومرو د خپل رب په غضب اخته شي او د دنیا په ژوندانه کې به له رسوایي سره مخامخ وي. دروغ تړونکو ته موږ هم دغه راز سزا ورکوو. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. او کوم خلق چې بدې چارې سرته رسوي بیا توبه وباسي او ایمان راوړي نو په یقیني توګه له دې توبې او ایمان نه وروسته ستا رب بخښونکی او رحم کوونکی دی. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. بیا کله چې د موسی علیه السلام غصه سړه شوه نو هغه تختې راواخیستلې چې د هغو په لیکنه کې لارښوونه او رحمت و د هغو خلکو لپاره چې له خپل رب څخه ویریږي. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. موسی علیه السلام د خپل قوم او یا تنه ټاکلي وو چې هغوی له هغه سره زموږ په ټاکلي وخت حاضر وي. کله چې دا خلک یوې سختې زلزلې ونیول نو موسی عرض وکړ ای زما واکمنه که تا غوښتي وای نو لا پخوا دې دوی یو زه هلاکولی شولو. آیا ته په هغې ګناه سره چې له موږ څخه څو ناپوهانو کړې وه موږ ټول هلاکوي؟ دا خو ستا یوه ازموینه وه چې د هغې په وسیله چې ستا چاته خوښه شي هغوی په ګمراهۍ کې اخته کوي او چاته دې چې خوښه شي سمه لاره ورښیي. زموږ سرپرست خو همدا ته یې نو موږ ته بښنه وکړه او پر موږ باندې رحم وکړه ته تر ټولو لوی بښونکی.
واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. او زمونږ لپاره هم د دې دنیا نیکي ولیکه او هم د آخرت موږ ستا لوري ته درو ګرځېدو. الله په ځواب کې وویل سزا خو چې زه چاته وغواړم ورکومې خو زما رحمت پر هر څه باندې خور شوی دی او هغه به زه د هغه چا لپاره ولیکم چې له سرغړونې څخه ډډه وکړي زکات ورکړي او زما په آیاتونو باندې ایمان راوړي. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. نو نن دا رحمت د هغه چا په برخه دی چې د دې بني اومي پیغمبر پیروي غوره کړي چې د هغه یادونه هغوی خپل مخې ته په تورات او انجیل کې لیکلي مومي. هغه دوی ته د نیکۍ حکم ورکوي له بدۍ نه یې منع کوي د دوی لپاره پاک شیان حلال او ناپاکه شیان حراموي او د دوی څخه هغه پیټی کوزوي چې پر دوی باندې دروند شوی او هغه بندیزونه ماتوي چې په هغه کې دوی کلک تړل شوي. نو کوم کسان چې په ده باندې ایمان راوړي او د ده ملاتړ او مرسته وکړي او د هغې روښنایۍ پیروي غوره کړي چې له ده سره نازله شوې ده همغوی بری میندونکي دي. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. اے محمد صلی الله علیه وسلم وایه چې اے انسانانو زه ستاسو ټولو لوري ته د هغه خدای استازی یم چې د ځمکې او اسمانونو د پاچایي مالک دی. له هغه پرته بل خدای نشته. همغه ژوند بخي او همغه مرګ ورکوي. نو په الله او د هغه په هغه بني اومي استازي باندې ایمان راوړئ چې الله او د هغه ښوونې مني او د هغه پیروي غوره کړئ. هیله ده چې تاسې سمه لاره ومومئ. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
د موسی په قوم کې یوه ډله هم وه چې له حق سره سمه ښوونه یې کوله او له حق سره سمې عدالت کو او موږ دا قوم په 12 کورنیو ویشلی هغوی ته مو د ځانګړو ډلو بڼه ورکړې وه او کله چې له موسی نه د هغه قوم اوبه وغوښتلې نو موږ هغه ته اشاره وکړه چې په فلانۍ تیږه باندې خپله همسا ووهه نو بیا له هغې تیږې نه په ناڅاپي ډول 12 چینې راوخوټېدلې او هرې ډلې د خپلو اوبو اخیستلو ځای وټاک موږ پر هغوی باندې وریځ سیوری کړ او پر هغوی باندې مو من او سلوا نازل کړل هغه پاک شیان خورئ چې موږ تاسې ته در په برخه کړي دي خو له هغه وروسته چې هغوی څه کړي دي نو پر موږ باندې ظلم نه دی کړی بلکې پر خپلو ځانونو باندې ظلم وکړ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ هغه وخت در په زړه کړه چې کله هغو ته ویل شوي وو چې په دې سیمه کې د اوسېدو لپاره ورشي او د هغې له حاصلاتو نه چې څنګه مو خوښه وي روزي په لاس راوړئ او ووایي ای خدایه زموږ ګناوې راوبخه ورشئ او د ښار په دروازو کې سجده کوونکي ننوځئ موږ به ستاسې له خطاو څخه در تیر شو او د ښه چلند په غوره کوونکو به خپله پیرزوینه لا پسې زیاته کړو فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون خو د هغو تیری کوونکو کسانو هغه خبره چې هغو ته ویل شوې وه بدله کړه او نتیجه دا شوه چې موږ د هغو د ظلم په مجازات کې پر هغو باندې له آسمانه عذاب ولیږه واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون او لږ شان له دوی نه د هغې سیمې د حال پوښتنه هم وکړه چې د سمندر په غاړه پرته وه دوی ته هغه ماجرا ور په زړه کړه چې د هغه ځای خلکو د سبت یعنې شنبې د ورځې له الهي احکامو نه سرغړونه کوله او دا چې کبان د همدې سبت یعنې شنبې په ورځ سر ته په راختلو د هغوی مخې ته راتلل او له سبت یعنې شنبې نه پرته په نورو ورځو کې نه راتلل دا د دې لپاره کېدل چې موږ د هغوی د سرغړونو له امله هغوی په ازمویښت کې اچول وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ او هغوی ته دا هم ور په زړه کړه چې کله د هغوی یوې ډلې بلې ډلې ته ویلي وو چې تاسې داسې خلکو ته ولې نصیحت کوئ چې الله د هغوی هلاکوونکی یا ورته د سختې سزا ورکوونکی دی نو هغوی ځواب ورکړی و چې موږ دا هر څه ستاسې د رب حضور ته د خپل معذرت وړاندې کولو لپاره کوو او په دې هیله یې کوو چې ښایي دا خلک د هغه له نافرمانۍ څخه په ډډه شي فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون په پای کې چې کله هغوی هغه ښوونې بیخي هېرې کړې چې هغو ته ورزده کړی شوي وي نو موږ هغه خلک وژغورل چې له بدۍ نه یې منع کوله او نور پاتې ټول خلک چې ظالمان وو د هغو د نافرمانیو له امله مو په سخت عذاب سره ونیول فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين بیا کله چې هغوی په پوره سرکشۍ سره همغه چارې پرلپسې سرته ورسولې چې هغوی ورڅخه منع کړی شوي وو نو موږ وویل چې بیزوګانې شئ ذلیل او رسوا
وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. او یاد کړه هغه وخت چې ستا رب اعلان وکړ چې هغه به تر قیامته پورې پرلپسې داسې خلک پر بني اسرائیلو مسلط کړي چې هغوی په ډیره بده توګه تعذیبوي. په رښتیا چې ستا رب په سزا ورکولو کې چټک دی او په یقیني توګه هغه له تېرېدنې او رحم څخه هم کار اخیستونکی دی. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. مونږ هغوی په ځمکه کې ټوټې ټوټې کړل، په ډیرو قومونو باندې مو ویشل. ځینې خلک په هغو کې نیکانو او ځینې له هغو نه بل شان، او مونږ هغوی په ښو او بدو حالاتو سره په ازمویښت کې واچول چې ګوندې دوی بیرته راوګرځي. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. بیا د مخکنیو نسلونو نه وروسته داسې ناکاره خلکو د هغوی ځای ونیو چې د الهي کتاب وارثان شول. د همدې دنیا بیا ارزښته ګټې راغونډوي او وایي چې هیله ده چې موږ وبخښل شو، او که بیا یې همغه دنیوي ګټه په مخه ورشي بیا یې په منډه رااخلي. آیا له دوی څخه د کتاب وعده نه ده اخیستل شوې چې د الله په نوم دې همغه خبره وکړي چې حق وي، او دوی په خپله هغه څه لوستي دي چې په کتاب کې لیکلي دي. د آخرت استوګنځی خو یوازې له خدایه ویریدونکو کسانو لپاره ډیر غوره دی. آیا دوی نه پوهیږي؟ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. کوم کسان چې په کتاب عمل کوي او لمونځ یې قایم کړی دی، دا یقیني ده چې د داسې ښو خلکو اجر به موږ ضایع نه کړو. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. دوی ته هغه وخت هم څه په یاد دی چې موږ غر راپورته کړی، پر دوی باندې مو داسې خور کړی و چې تا به ویل هغه چترۍ ده، او دوی ګمان کوو چې هغه به پر دوی باندې راوغورځېږي. او په هغه وخت کې مونږ دوی ته ویلي و چې کوم کتاب چې مونږ تاسې ته درکوو هغه کلک ونیسئ، او څه چې په هغه کې لیکلي دي هغه زده کړئ. هیله ده چې تاسې له انحراف نه وژغورل شئ. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. او اي پیغمبره، خلکو ته هغه وخت ور په زړه کړه چې ستا رب د بني آدمانو له شاګانو څخه د هغوی زوزات راویستلی و، او هغوی په خپله په هغوی باندې شاهدان ګرځولي و، او پوښتنه یې ورڅخه کړې وه آیا زه ستاسې خدای نه یم؟
هغوی وویل ارومرو همدا ته زمونږ رب یې مونږ په دې باندې شاهدي ووایو دا مونږ د دې لپاره وکړل چې چیرته تاسې د قیامت په ورځ دا ونه وایئ چې مونږ خو له دې خبرې ناخبره وو یا دا ونه وایئ چې شرک خو زمونږ پلار نیکه له مونږ نه مخکې پیل کړی او مونږ وروسته د هغو له زوزات څخه پیدا شو نو آیا ته مونږ په هغه قصور نیسې چې منحرفو خلکو کړی وو وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون ګوره په دې توګه مونږ نښانې په څرګنده توګه وړاندې کوو او د دې لپاره یې وړاندې کوو چې دا خلک راواوړي صدق الله العظيم الله ستر رښتیا ویونکی دی